أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ او هر کله چې واغستل الله تبارک وتعالى میثاق النبیین کلک وعده د انبیاء کرامنا لما آتیتکم چې سو ما درکړل تاسو ته من کتابن د کتابنا وحکمت او د حکمتنا ثم جاءکم بیا چې راشي تاسو ته رسول یو رسول مصدق تصدیق کوونکی وي لما معکم د هغه کتاب چې د تاسو سره وي لتؤمنن به نو خامخا تاسو به ایمان راوړی په هغه باندې ولا تنصرنه او خامخا تاسو به مدد کوئ د هغه قال الله ورته فرمایل اقررتم آیا اقرار کړی د تاسو واخذتم او اغست د تاسو على ذلكم فدي خبر باندې اسري وعد زما قالوا ندوي اويل اقررنا مونږ اقرار کړی دی قال الله وت فرمایل فاشهدوا نو تاسو گواه شئ وانا معكم او زه هم د تاسو سره من الشاهدين د گواهانو نه يم فمن تولى پس چا چې مخ واړولو بعد ذلك پس د دینا فاولئک نو دغه خلق هم الفاسقون هم دوی نافرمان دي افغیر دین الله آیا پس غیر د دین د الله تبارک وتعالى نا یبغون دوی لټوي وله او د پاره اسلم فرما بردار دي من هغسوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي طوعا په خوخه باندې وکرهن او په ناخوخه والیه یرجعون او د هغه طرف ته واپس ورګرځول شي قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم آمنا بالله مونږ ایمان لرو ایمان مراوړ دی په الله تبارک وتعالى باندې وما انزل علینا او هغه سوچ نازل کړي شوی دی په مونږ باندې وما انزل او په هغه سوچ نازل کړي شوی دی علی ابراهیم علیه السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام تا و اسحاق او اسحاق علیه السلام تا و یعقوب او یعقوب علیه السلام تا والاسباط او د هغي اولاد تا وما اوتی موسی و عیسی او په هغه سباندې چې ورکړي شوی دی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته والنبیون او پیغمبرانو ته من ربهم د هغي د رب د جانبنا لا نفرق مونږ فرق نکو بین احد منهم پمینز د هیڅ یو کس کې منهم لدینا ونحن له مسلمون او مونږه د هغې د پاره فرما بردار یو مونږه د هغه د پاره د الله د پاره فرما بردار یو ومن يبتغي او سوق چې لټوي غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دینن بل دین فلن يقبل منه هرگز به قبول نکړي شي پس هرگز به قبول نکړي شي ددنه وهو فی الاخرته او وی بده په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه کیف یهدی الله سرنګ به هدایت وکي الله تبارک وتعالى قوما داس قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کافران شدي پس د ایمانونو خپلونه وشهدوا او دی دا گواهی کړی وي ان الرسول حق چې بشکا دا پیغمبر دا رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلی وی دوی ته اخکار دلائل والله او الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکوي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته اولئک دغه خلق جزاؤهم بدل دوی ان عليهم چې بشک په دوی باندې لعنت الله لعنت الله دی وی والملائکه او د فرشتو دی وی والناس اجمعين او د ټولو خلقو خالدین فيها همیشه به دوی په دې لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب نبش سپکولی د دوینا عذاب ولا هم ينظرون او نبه حقیقتا نبه دویتا مهلت ورکولی شي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او باسلا من بعد ذلك فصل دینا واصلحوا او نیک کارونه وکړل یا واصلحوا او اصلاح یې وکړه خپل فان الله پس بشکا الله تبارک وتعالى غفور الرحیم بخون کی او مهربان دی
ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شول بعد ایمانهم پس د ایمان راوړلو د دوینا ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شو دوی په کفر کې لن تقبل هرگز به قبول نکړي شي توبتهم توبه د دوی واولئک او دغه خلق هم الضالون هم دوی گمراهان دي ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران شوی دي وماتوا او ملشل دي وهم کفارون فداس حال کې چې دوی کافرانو فلن يقبل هرگز به قبول نکړي شي من احدهم یو کس د دوینا ملء الارض په اندازې په مقدار د ډکوالی د زمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدا به اگر کدی دا په فدیه کې ورکول غواړي اگر کدی فدیه ورکول غواړي به په دې سره اولئک دغه خلق لهم عذاب الیم اشتدی د دوی د پاره دردناک عذاب وما لهم او نبوی د دوی د پاره من ناصرین سوک مددگار سوک مدد کون کې